بسم الله الرحمن الرحیم. دا د اتلسم سپارې اتم درس دی او قابل د یاداوري ده چې اتلسمه سپاره همچنان ختمه شوه او ضمن په دې کې د نور سوره چې څلېرویشتمه سوره ده دا هم ختمه شوه. نو دې درس کې تاسو کولی شئ چې د نور سوره د یو شپېته نه تر درې شپېتم آیات ښه بهتره ورسره ترجمې سره ولولئ، او د فرقان سوره چې پنځه سوره ده څلورم آیت نه تر اتلسم آیت ورسره ولولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او اشتاتا یا جلا جلا لبعض شأنهم لپاره د ځینو حالونو د هغوی یتسللون چې کخیږي لواذا په ځان پټولو و اعانه او کومک کړي د هغه فی الاسواق په بازارونو کې وزفیرا او غریدل مقرنین نږدې سره تړلی شوي وي، ثبورا هلاکت، بورا هلاکیدونکې. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده یې کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوه ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوه ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې که دوه ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب، دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي، کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې څلورمه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې نهمه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.